سلامونه لیدونکو، امید لرم چې جوړ اوسئ. نن درته د هند هېواد د فول فنډ سکالرشیپو په اړه معلومات ورکوم چې د افغان زده کوونکو لپاره یې د 2025 کال لپاره اعلان کړي دي. لومړی راځم د دې سکالرشیپو په اړه تاسو ته معلومات ورکومه. د سکالرشیپونو تعداد چې دی زر سیټه ده او د میل او میل ورته دواړه اپلای کولی سي. دا سکالرشیپونه چې دي د بیچلر او ماسټر ډیګري لیول کې دي، یعنې هغه کسان چې غواړي چې د بیچلر لپاره اپلای وکړي او هغه کسان چې غواړي چې ماسټر ډیګري وکړي په انډیا هېواد کې کولی سي دې سکالرشیپو ته اپلای وکړي. او دې سکالرشیپو لپاره یوازې د افغانستان زده کوونکي الیجیبل دي. هغه که په هر ځای کې چې د افغانستان سټیزنشیپ ولري کولی سي ورته اپلای وکړي. د سکالرشیپو تعداد چې دی زر دي او زر سیټه دي او فول فنډ ډېر دي، معنا کوم مصارف چې راځي هغه ټول د هند هېواد د Iccr کومه کمیټه چې دی هغه ورکوي. او د دې سکالرشیپونو هغه ډیوریشن چې دی معنا بیچلر د 3 کالو لپاره ده او ماسټر د 2 کالو لپاره هم زده کوي او 1 کلن ماسټر ډیګري هم زده کوي. خو د دې سکالرشیپو هغه ډول چې دی هغه آنلاین ده. تاسو کولی سئ چې دغه خپله بیچلر ډیګري یا ماسټر ډیګري په آنلاین ډول باندې تعقیب کړئ، یعنې فزیکلي به تاسو هند هېواد ته نه ځئ. کولی سئ چې په هر هېواد کې یاست چې د افغانستان اوسېدونکي یاست، د افغانستان سټیزنشیپ ولرئ، کولی سئ دې سکالرشیپو ته اپلای وکړئ. دغه احتیاط چې د هر کال د افغان زده کوونکو لپاره د 500 یا 1000 په تعداد باندې فول فنډ سکالرشیپونه ورکوي، چې په تېرو کالو کې هم موږ د دې Iccr لخوا نه تجربه لرو او ډېری افغان زده کوونکي اوس په هند هېواد کې خپلې زده کړې مخ ته وړي. سیده د فیلډ اف سټډي د بیچلر په برخه کې، د بي بي اې په برخه کې دغه فیلډونه لري او د بي کامرس بیچلر اف کامرس په برخه کې بیا دغه فیلډونه لري. تاسو کولی سئ سی وي ګورئ او د بي بزنس اډمنسټریشن په برخه کې بیا یا بزنس اف آرټس برخه کې کولی سئ دغه فیلډونه تاسو انتخاب کړئ د بیچلر په برخه کې. او د ماسټر ډیګري لپاره که چېرته اپلای کوئ بیا د ماسټر اف بزنس اډمنسټریشن په برخه کې دغه څانګې لري او د ماسټر اف آرټ برخه کې همداسې دا کوم برخه چې ما درته فیلډونه چې ما درته سلیکټ کړي دي او ماسټر اف کامرس په برخه کې دا فیلډونه لري. سیده کوم پوهنتونونه دي یونیورسټیانې دي ستاسو اپلای ورته کوئ، دغه نه یونیورسټیانې پارټنر یونیورسټیانې دي چې د Iccr سره په آنلاین ډول باندې د زده کوونکي مني او هغو ته معنا هغو سره پارټنرشیپ امضا کړی ده، یا هغه کسان چې د افغانستان لخوا ورته اپلای کوي دغه نه پوهنتونونه باید دوی سلیکټ کړي، په لیست کې راځي په ثبت نام په وخت کې چې دې ته اپلای کوي تر څو هغلته خپل آنلاین زده کړې بیچلر او ماسټر ډیګري ترسره کړي. څوک ورته اپلای کولی سي باید د افغانستان اوسېدونکی یاست او عمر مو له 1800 کالو نه کم نه وي او له 35 کلونو څخه زیات نه وي. کولی سي تاسو په هر هېواد کې چې اوسئ خو سټیزنشیپ یا پاسپورټ یا NID نیشنل آیډنټیټي کارډ یا تذکره چې ورته وایي هغه باید د افغانستان ولرئ، نو تاسو کولی سئ چې اپلای ورته وکړئ. سیده او تاسو باید د که چېرته د بیچلر لپاره اپلای کوئ باید تاسو د 12 سیم هغه شهادتنامه او مارک شیټ چې دی هغه باید ولرئ. او که د ماسټر ډیګري لپاره اپلای کوئ تاسو باید د پوهنتون د دورې هغه ډیپلوما او ټرانسکریپټ باید ولرئ. سیده او په انګلیسي باندې باید دونه پوهېږئ چې هغه لیکلو لوستل تاسو ته درځي یا تاسو کولی سئ چې ویې کوئ. سیده کوم ډاکومنټو ضرورت دی تاسو باید اکاډمیک ټرانسکریپټ یعنې هغه نمرې برخه یې که نه یا په شهادتنامه کې چې او یا موږ د پوهنتون لپاره موږ ټرانسکریپټ لرو سرټیفیکیشن معنا هغه بیا شهادتنامه او یا ډیپلوم ورته وایي. سیده د یونیورسټي هغه انسټیټیوټ یا مکتب نه باید تاسو اخیستې وي. سیده پاسپورټ او تذکره باید ولرئ، یو د عکس چې په هغه کې معنا داسې پاسپورټ عکس ورته واخلئ چې په هغه کې ستاسو عکس او هغه د پیدایښت نیټه هم پکې ذکر سوې وي. سیده او کوم دغو چې انکمپلیټ وي معنا غلط ورته اپلوډ سي یا اسنادونه هم کم وي هغه ستاسو اپلیکیشن شاید ریجکټ کړي. سیده او دلته یو بل مهمه خبر دی دا کړی ده ستاسو کله موږ ته خپل اسنادونه اپلوډ کوئ کوشش وکړئ چې د خپلو اسنادونو فارمات مو باید جی پی جی یا جی پی جی وي. سیده او سایز یې باید له 500 نه تر 250 کیبیت څخه زیات نه وي. سیده کوشش وکړئ چې هغه خپل اسنادونه چې کله اپلای ورته کوئ له 250 کیبیت څخه باید یو فایل سایز ډېر نه وي. سیده او له اوس سره څنګ کې یو کې عکس له تاسو نه غواړي سپین بیکګراوند او سایز باید له 250 کیبیت څخه ډېر نه وي. اکاډمیک ریکارډ نیشنل آی ډي لکه مخکې ما درته ویلي. سیده دغه د اپلای لینک ته کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ راولي دغه ویب سایټ ته. سیده د ویب سایټ لپاره کولی سئ دلته نور معلومات هم ولولئ. نو دلته که چېرته تاسو نور معلومات غواړئ ګوره دلته ماسټر ډیګري او بیچلر ډیګري انتخابولی سئ. سیده او دلته انټرسټډ فیلډونه راځي، کوم فیلډونه راځي کمپیوټر ساینس، کامرس ساینس که نه هغه کولی سئ او
پروګرام خو له هر څه نه مخکې چې غواړئ تاسو اپلای وکړئ تاسو اول باید په رجسټر باندې کلیک وکړئ. دلته په لاګین یا رجسټر باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو اول نوم لیکنه وکړئ. سیر زه راځم یو اکاونټ جوړومه. کله چې تاسو دغه لاګین پیج راغی تاسو کولی شئ چې دلته که چېرته مخکې تاسو اکاونټ لرئ نو ایمیل او پاسورډ ورکړئ او که چېرته تاسو نه هېر سوی وي بیا په فارګیټ یور پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. سیر او که چېرته تاسو نوی لاګین کیږي یا ستاسو په موبایل یا په کمپیوټر کې ایمیل خلاص شي کولی شئ ګوګل لرئ ورته لاګین سي په دې باندې کلیک وکړئ بیا ستاسو ایمیل راځي. سید او که نوي راغلي یاست نوی اکاونټ جوړوئ باید په ساین اف ناو باندې کلیک وکړئ یعنې مخکې تاسو په دې پورټال کې یا پیج کې کوم اکاونټ نه دی جوړ کړی. صحیح ده. دلته به تاسو ایمیل ادرس ولیکئ بیا ستاسو ایمیل ادرس ته ویریفیکیشن کوډ ځي بیا به نوی پاسورډ ولیکئ. دا پاسورډ مو چې دلته ولیکو هغه به کنفرم کړئ. ډسپلین نوم به ولیکئ او دلته کوم کوډ چې درته راځي هغه به ولیکئ په کریټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. نو زه په دې خاطر دا عملیه نه اجرا کوم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي راځم لنډ لاګین کېږم په ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوم تر څو سیسټم ته لاګین سمه. کله چې اکاونټ جوړ کو ایمیل مې وریفای کو نو د هغه نه وروسته تاسو ته دغه پیج راځي. صحیح په دې کې به دغه پرسنل انفارمیشن ورسوئ. زه راځم دا معلومات پکې رسومه. کله چې دا معلومات ورسول له هغه نه وروسته دا اتوماتیک سلیکټ کېږي او دلته به ټیک مارک کړئ چې زه ریبوټ نه یم او دلته تاسو ته وایي چې تاسو په دې عکسو کې هغه ځای انتخاب کړئ چې هغه هلته بایسکل وي که نه بایسکل علامه ایف کړي نو تاسو اول وایي چې ویریفای وایي که نه دلته وایي چې یو څه نور هم سره میچ وکړه. صحیح دلته ویریفای سو. له هغه نه وروسته په رجسټر باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو اکاونټ یا هغه لومړني معلومات رجسټر سي. کله چې ستاسو پروفایل تکمیل سو رجسټر سو نو دلته به راسئ تاسو به دغه ایمیل ستاسو ورکړی ده په هغه به کلیک وکړئ او دلته به په مای کورسز په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو لپاره او کوم کورسونه چې دي یا فیلډونه چې دي هغه ټول لیست راسي او تاسو بیا په هغو کې سلیکشن وکړئ. صحیح ده. موږ منتظر کېږو تر څو دا لیست موږ ته شو سي. دلته د ټول پروګرامونو لیست ده لکه ماسټر اف بزنس اډمنسټریشن ماسټر اف آرټس که نه ټول پروګرامونه تاسو ته راځي. کولی شئ دلته فلټر هم وکړئ یا لا په کورس څومره وخت باندې ده او کورس ټرم چې ده پارټنر انسټیټیوشن یا کوم پوهنتونونه دي کټګوري باندې خو دلته بیا کولی شئ چې تاسو وګورئ لکه زه وایم چې ماسټر اف بزنس اډمنسټریشن کې دا د یونیورسټي نوم ده او دا یې وخت چې ټوټل څو کالو لپاره ده. صحیح ده. همداسې ماسټر اف آرټس ان ټرانسلیشن سټډیز کې کوم پوهنتون ده دا یې پوهنتون نوم ده او د 2 کالو لپاره دغه مخ ته ځي. صحیح ده. له هغه نه وروسته کولی شئ چې دلته لاندې راسئ بیا هم کوم پروګرامونه چې تاسو ته شو کېږي. صحیح ده. په انوینګ انرولمنټ باندې کلیک وکړئ هم ستاسو لپاره ټول پروګرامونه چې دی لیست کړي دي هغه دلته ستاسو لپاره لوډ کېږي. دلته هم ټول کورسونه درته راځي بیا چې اخر ته راسئ کولی شئ تاسو د بیچلر ډیګري لپاره هم مربوطه فیلډونه انتخاب کړئ لکه بیچلر اف کمپیوټر اپلیکیشن دا د پوهنتون نوم ده او دا ډیوریشن د 3 کالو لپاره ده. صحیح ده. همداشان بیچلر اف کامرس کولی شئ چې دلته تاسو خپل سلیکشن وکړئ. صحیح ده. که اوس زه غواړم یو خاص پروګرام لپاره اپلای وکړم زه راځم د یو ډیګري لپاره اپلای کوم زه پکې یو انتخاب کوم لکه زه وایم چې ماسټر اف انګلیش آرټس کمپیوټر اپلیکیشن په دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. په دې باندې ستاسو کلیک وکړو ستاسو لپاره د نوملیکنې پیج خلاصیږي. ستاسو لپاره دغه د مربوطه پوهنتون دا پیج راځي. صحیح ده. دلته هم ستاسو د ICR لخوا هدایت سوي دي چې تاسو باید لومړی اکاونټ جوړ کړئ او مخکې له نوملیکنې څخه تاسو باید دغه اسنادونه تکمیل کړئ. صحیح ده. نو موږ که چېرته تاسو اکاونټ مخکې لرئ دلته لاګین سئ او که نه په کلیک هیر فار نیو رجسټریشن لپاره به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ پاسورډ او دغه نمبر به دلته ولیکئ او په ویریفای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. زه راځم هغه معلومات لیکمه. دلته کولی شئ تاسو خپل ایمیل ادرس هم ورکړئ لکه کوم ایمیل ادرس چې ما په د نوملیکنې په وخت کې ورکړی و هغه ایمیل ادرس که تاسو دلته ورکړئ هم کفایت کوي. صحیح ده. دغه کوم کوډ چې ده هغه که چېرته بیا هم تاسو ورکړئ او په ویریفای باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ بیا هم ویریفای کېږي. صحیح ده. د ویریفای لپاره دلته کولی شئ تاسو خپل پاسورډ ولیکئ کوم پاسورډ ستاسو خوښ وي د اکاونټ لپاره. صحیح ده. پاسورډ مو چې ورکړو په رجسټر باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو اکاونټ رجسټر سي. نو کله چې ستاسو له خپل یوزر نیم او پاسورډ څخه لاګین سئ ستاسو لپاره دغه پیج راځي خو هر یونیورسټي ته چې تاسو اکاونټ جوړوئ سیم ټو سیم ده. له هغه نه وروسته به
راسئ دا ټیک مارک به وکړئ او په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ تر څو کوم د دې روز چې دی هغه ټول مراعات کړئ، یعنې کوم اسنادونه چې تاسو غواړئ هغه ټول موږ کولی سو درته دقیق اپلوډ کړو. ستاسو لپاره دغه صفحه راځي، دلته به کوم معلومات چې لیکل سوي هغه به تاسو ولیکئ. کنټري اف ریزیډنس به افغانستان انتخاب کړئ، کنټري نیم، پاسپورټ نمبر، نیشنل آی ډي کارت کولی سیستم تاسو داخل کړئ. کنټري اف ریزیډنس به بیا هم افغانستان انتخاب کړئ. موبایل نمبر به یې تاسو ولیکئ، دلته یو نمبر به داخل کړئ. سید الټرنیټیو که لرئ خو لا ښه سیده. پاسپورټ نمبر به هم تاسو دلته یو پاسپورټ نمبر انتخاب کړئ او د تذکرې نمبر به هم تاسو تذکرې نمبر انتخاب کړئ. هغونه وروسته به که چیرې تاسو ډسبلیټي لرئ یا امپایمنټ سټیټس کې یاست، صحیح ده، تاسو امپلای یاست، کار کوئ که نه، صحیح ده. نیم اف اکاونټ هولډرز، دلته به د تاسو د بانک اکاونټ نیم ولیکئ. بانک نیم معنا زه ورته لیکم عزیزي بانک، صحیح ده. بانک اکاونټ نمبر به دلته تاسو ولیکئ، صحیح ده. لکه زه یو نمبر لیکم دلته کنفرم کړئ او دا نمبر به تاسو بیرته بیا دلته کنفرم کړئ، صحیح ده. زه غواړم دا نمبر دلته کنفرم کړم. د هغه نه وروسته ستاسو خپل د اکاونټ نوم به تاسو دلته ولیکئ، تذکرې نمبر به ولیکئ دلته او د هغه نه وروسته د موبایل استفاده به ولیکئ، معنا کوم رقم موبایل تاسو دغه کې وای فای استفاده کوئ که موبایل ډیټا، صحیح ده. د موبایل سرویسز به ولیکئ چې وای فای کې کومه جایسپي نوم ده چې چا نه انټرنیټ اخیستی او کوم موبایل وي معنا کوم کمپنۍ نه تاسو اخیستی ده، صحیح ده. له هغه نه وروسته تاسو سبمیټ باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو لپاره دلته راځم ریلیشن تاسو فادر ولیکئ او ډاکومنټ معنا ستاسو د پلار نوم چې شی ده، صحیح ده. او دلته به تاسو جندر انتخاب کړئ، ستاسو جندر چې شی ده. د هغه نه وروسته به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. ځینې فیلډونه چې خالي وي بیا تاسو دویم مرحلې ته نه پرېږدي. زه راځم دلته ګورم صحیح، دلته چې کوم د افغانستان فرمټ ته باید هغه استفاده سي. زه افغانستان ورته انتخاب کوم. هر اپلیکیشن هغه چې د یو څه فرق لري ډېر نه، نو د هغه نه وروسته بیا په سبمیټ باندې کلیک کوم، صحیح ده. او دلته ډسبلیټي به انتخاب کړئ چې نو کوم معیوبیت زه نه لرم، صحیح ده. هغه نه وروسته په سبمیټ باندې کلیک کوم. دلته به تاریخ د تولد تاسو انتخاب کړئ چې په کوم تاریخ باندې تاسو پیدا سوي یاست. د هغه نه وروسته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو لومړۍ مرحله سبمیټ سي. په دویم مرحله کې به تاسو پروګرامونه انتخاب کړئ، د کوم پروګرام لپاره تاسو اپلای کوئ. لکه زه ورته وایم چې بیچلر اف کمپیوټر ساینس، صحیح ده. او تاسو ته وایي چې تاسو د مخکې د آی جي ان او پر ادر پروګرام لپاره اپلای کړی ده که نه، که چېرته مو کړی وي یس، که چېرته مو نه وي کړی نو انتخاب کړئ، صحیح ده. او دلته دا ټیک مارک علامه ووایئ تر څو دغه معلومات ستاسو سبمیټ سي. په دې برخه کې بیا که تاسو کوم ایډیټ کې راولئ که نه نیکسټ باندې کلیک وکړئ تاسو تر څو دریم مرحلې ته لاړ شئ، صحیح ده. دلته به تاسو د خپل د های سکول معلومات ورسوئ، بیا د انټرمیډیټ او که نور لرئ، صحیح ده. زه راځم دا معلومات رسومه. په دې برخه کې به تاسو خپل کوالیفیکیشن ولیکئ، که چېرته ایډیټ کول پکې غواړئ کومه برخه کې ایډیټ وي هغه تاسو ولیکئ، صحیح ده. که چېرته ایډیټ نه وي یا کوم معلومات وي ضرورت نه وي د ایډیټ کولو نه وروسته بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو لپاره دغه دریمه مرحله هم تکمیله سي. په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تر څو څلورمې مرحلې ته لاړ سئ، صحیح ده. دلته هم ستاسو دغه کوډونه انتخاب کړي دي، لکه کوم کوډونه چې دي. هغه نه وروسته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. د سبمیټ نه وروسته زه راځم بیا هم په نیکسټ باندې کلیک کوم. دا کریډیټونه دي. هغه نه وروسته کورسپنډینګ ډیټیلز چې دي هغه خپل ادرس مو باید ولیکئ، صحیح ده. لکه زه لیکم معنا چې خوست، د نه لیکم د مشکل نه داسې مقصد کې دا یم که خوست افغانستان، صحیح ده. او کنټري هم افغانستان انتخاب کړئ. دا کوډ که وي ښه ده که نه مشکل نسته ستا لپاره، صحیح ده. او دا سیمټوم فرمنټ ادرس د هغه نه وروسته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، نیکسټ باندې تر څو ستاسو لپاره دغه مرحله هم تکمیله شي. تاسو باید اسنادونه اپلوډ کړئ. دلته باید عکس وي، سیګنیچر امضا وکړئ، هغه سکن کړئ، پاسپورټ، نیشنل آی ډي، د هغه نه وروسته مارک شیټ انتخاب اپلوډ کړئ. مارک شیټ سرټیفیکیټ تاسو وکړئ له لسم درې کلنې یا هغه د شهادتنامې شاته کوم بل پیج وي. له هغه نه وروسته که نور تاسو اسنادونه لرئ هغه ورته اپلوډ کړئ. د هغه نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تر څو هغه اخري مرحلې ته لاړ سي او سبمیټ شي، صحیح ده. نو دا و د فیفل یونیورسیټي ته د اپلای کولو لارښود.
نو زه کوشش کوم چې یو بل پوهنتون ته هم درته اپلای وکړم تر څو هغه طریقه هم زده کړي. خو یا هر پوهنتون دغه اپلیکیشن یا د نوملیکنې دغه پیج یا فارم یو څه فرق یې، خو نور سیم تو سیم معلومات یې، کوم اضافه و کم معلومات کې نسته.